چې زما حکومتو نو په ما به الزام لګوي د امریکای نه پیسې اخیستې دي. یاد شي ستاسو کنه ویده د امریکای نه پیسې اخیستې دي او د امریکای لپاره پښتانه وژني. نو نن ته تپوس کوم چې خپل وضاحت وکړئ تاسو د چا نه اخیستې دي، خپل وضاحت وکړئ. او زه زما ملګرو کې او زما پارټۍ کې خو بیا هم دومره همت و چې دهشتګرد هم دهشتګرد ویل شو او د دهشتګرد مقابله هم کولی شوه. تاسو پېښندو کې خو دومره پښتو نشته د دهشتګرد مقابله وکړئ. ظالم ته خو ظالم وی کنه او د ظالم مقابله خو هم کوله کنه، د خپل کام سره خو ولاړو کنه. ما ته هم دا سوال جواب رالیږلو چې کله سوات کې د دې سره ما معاهده وکړه او د هغې نه پس هم دې خلاف ورزۍ شروع کړې. خلک وی اپریشن د ان پی په وخت کې شروع شوي دي. زما د حکومت نه راتلو نه مخکې په سوات کې اپریشن شروع. زه چې حکومت کې رالم ما اپریشن پې بند که. ما د دې سره مذاکرات وکړل، جرګه مې وکړه. دوی د خپلې خبرې نه وروسته شو او د هغې نه پسې ما ته ووایي چې ته زمونږ په لار کې رکاوټ مه جوړېږه، ته مونږ ته لاره کولاو پرېږده، ته خپل حکومت کوه او مونږ خپل کار ته پرېږده. مطلب ما به حکومت کو او په تاسو به لوبې کولې. زه به محفوظ وم او خدای به که ستاسو کورونه به بربادېدل. نو زما مشرانو ما ورته سوال جواب وکړ چې مونږ له پښتنو ووټ راکړی دی، مونږ له پښتنو د امن دپاره ووټ راکړی دی، مونږ د امن د خاطره کېناستو، تاسو سره هم جرګه وکړه، تاسو بیا هم د هغې خلاف ورزي وکړه. اوس چې تاسو د دې صوبې امن تباه کوئ دا یاد ساتئ چې که بل څوک مقابله کوي او که نه کوي سره جنډه عوامي نشي او پښتانه به سره مقابله کوي. اوس ما ته نن دا وایي چې دا کوم وزیر اعلی لاړ چې هغه پتې ورکولې او که نه یې ورکولې، هغه د خپل ځان بچ کولو دپاره پیسې ورکولې که نه یې ورکولې. د هغه په ضلع کې به د شپې پولیس ګشت نه شو کولی، خو وزیر اعلی صاحب محفوظ و ځکه چې وزیر اعلی صاحب خپل لینډ ټیک ساتلی. او د اوسني چې کوم دي دین کولو مخې ته راځي، مزاحمت کوي خو حرکت نه کوي، خبره کوي خو عمل پرې نه کوي. نو نن دا حالات دي زمونږ، امن زمونږ نصیب نه شو، خپله برخه زمونږ نصیب نه شوه، ترقي آبادي او وداني زمونږ نصیب نه شوه. او په دې حالاتو کې نن ما ته بعضې خلک وایي چې ستا د زړه زور ډېر دی، څه نه ځان کړی. پرېږده دا خلک چې چا له یې ووټ ورکړی دی، خلک پوه شو دوی پوه شه، څه نه ځان کړی. خاموشه کښېنه، غلې کښېنه، په کلاره کښېنه. مونږ ته چې کومه نظریه باچا خان بابا پرېښې ده، مونږ ته د باچا خان بابا دا ویلي دي چې د ممبرۍ دپاره د مخلوق خدمت، د وزارت دپاره د مخلوق خدمت، او که نه د الله د رضا دپاره د الله د مخلوق خدمت. مونږ د باچا خان بابا ویلي د الله د رضا دپاره د الله د مخلوق خدمت. ما ته باچا خان بابا دا لار نه ده پرېښې چې ته به وزیر یې نو ته به د پښتنو خبره کوې. ما ته باچا خان بابا دا لار پرېښې ده چې که هر څومره سخت راځي او هر څومره حالات دي ته به د پښتون خبره کوې، ته به د انسانیت خبره کوې، ته به د امن خبره کوې. زمونږ مقابله کې نورو خلکو الیکشنې وګټلې او زمونږ مقابله کې چې چا الیکشنې ګټلې دي نو هغه نن ممبران هم دي او په دې صوبې کې د هغې حکومت هم دی. او په دې صوبې کې تش د تېر 2 کالو داسې نه، په دې صوبه کې د تېرو 12 کالو داسې د هغې حکومت دی. او د هغې نه مخکې 15 کاله په دې صوبه کې د الله په کرم او په رضا او په حکم مونږ ته د خدمت موقع ملو شو. او 12 کاله داسې دا حکومت. نو نن زه یو 2-3 پوښتنې د خپل هغه وروڼه کومه چې کوم منتخب شوي دي یا څوک په حکومت کې ناست دي. ځکه چې په هغه الیکشن کې دې کام ته دا وی چې که تاسو د عمران خان رهایي غواړئ او عمران خان رها کول غواړئ او د ظلم بدل اخیستل غواړئ نو موږ له ووټ راکړئ. همداسې وکړئ چې که تاسو د عمران خان رهایي غواړئ او تاسو د ظالم مقابله کوئ نو موږ سره ملګرتیا وکړئ او موږ له ووټ راکړئ. او د هغې په نتیجه کې د پارټۍ ووټ هم ورته خپل میلاو شو او د همدردۍ ووټ هم ورته میلاو شو. د پارټۍ ووټ هم واغېسته او هغه خلک چې د چا د هغې پارټۍ سره تعلق نو هغې کې ډېرو خلکو وله ووټ ورکړه. دا یو حقیقت دی، موږ دا حقیقت تسلیمو او موږ په هغه خلکو کې یو، کم از کم زه په هغه خلکو کې نه یم چې زه حقیقت نه تسلیموم. ځکه الیکشن ګټم نو هم ټول عمر ما د پروردګار شکر ادا کړی دی
او که ما الیکشن بایللی دی نو ما کې دومره پښتو شته دی چې زه خپل شکست تسلیمولی شم او ما خپل شکست تسلیم کړی و په هغه وخت باندې ځکه چې قوم یو فیصله وکړه د قوم رایه وه او چې زه د خپل قام د رای احترام ونه کړم چې زه د خپل قام د رای احترام ونه کړم نو بیا زه سیاست نه څه کوم بیا زه د پښتنو خبره ولې کوم زه به د پښتنو د رای احترام هم کوم زه به د پښتنو فیصله هم تسلیموم خو یو خبره برملا کوم چې د خپل پلار نیکه لار نه پرېږدم که الیکشن ګټم که الیکشن بایلمه خو د باچا خان لار نه پرېږدم د خدای خدمتګارو لار نه پرېږدم خو د پښتون خبره به کوم که اسمبلی کې دننه یم که اسمبلی نه بارېمه خو د پښتنو د حق خبره به کوم د امن خبره به کوم د آبادۍ د ودانۍ او د ترقۍ خبره به کوم نو نن څه کم 2 کاله وشو نو نن تپوس کوم دې دوران کې یو وزیر اعلی جوړ شو هغه وزیر اعلی رخصت شو بل وزیر اعلی راغی دوه راغی قومی اسمبلی ممبران موجود دي صوبائی اسمبلی ممبران موجود دي سینیټران موجود دي حکومت موجود دی وزیران شتا مشیران شتا مراد شتا مزې چرچې شتا د حکومت اختیار شتا هر څه شتا خو د عمران خان رهایي نشته چې کومو خلکو د عمران خان په نوم ووټ اخیستی و نن هغه خلک د عمران خان د رهایۍ لپاره هغه شانتې کوششونه نه کوي چې د کوم کوششونو په نتیجه کې د عمران خان رهایي ممکنه کیدی شي نن زباني جمع خرچ روان دی او زما قوي یقین دا جناب اوس خدای ته پته چې بل الیکشن پورې عمران خان بل نه کباري ځکه چې حافظ صاحب خو سیده 15 کالو بیا نور راغی خدای دې خیر پیښ کړي نو که عمران خان صاحب تر هغې پورې جیل کې دننه دا به خدای ته پته زه نشم ویلی نو عین یقین دا دی چې بل الیکشن پورې به دا خلک مراتم والي مزې به مو کي ځان به هم پوره کي ځان یې پوره قبل کې او بیا به راغلي خلکو ته به ولاړي چې د عمران خان د رهایۍ لپاره یو ځلې بیا هم دوله ووټ راکړي دی به وزیر اعلی څوک به وزیرانی څوک به امنګانی څوک به امپیګانی څوک به سکرانی دی ته به مرات ملاویږي دی به ازادي دی به مزې کوي او ووټ به عمران خان په نوم غواړي او عمران خان به دننه دا نن یو حقیقت نه خپل مشر را آزاد کړ او نه د قوم خدمت وکړ الیکشن 2 کاله وشو کنه تاسو په خپل علاقې کې په 2 کاله کې یو لوی منصوبه ماته خو نشي چې یو لوی منصوبه دی مکمل شروع کړی دا لوی منصوبه په 2 کاله کې تاسو ماته په غیر چاپیره علاقې کې یو لوی منصوبه خو جدي شروع کړی بیروزګاری کم نه شو بلکې بیروزګاری سیوا شو د سکولونو د کالجونو د یونیورسيټو حالات خراب شو بلکې د سکولونو د کالجونو د یونیورسيټو حالات نور خراب شو د هسپتال نظام بهتر نشو خو نشو بلکې هسپتال کې نور هم د خلکو مشکلات سیوا شو یونیورسيټو سره فند نشته هسپتال سره فند نشته نه یونیورسيټو کې نه په هسپتالونو کې نه کالجونو کې نه سکولونو کې هغه سہولتونه دستیاب دي چې د کم پښتانه حقدار دي چې د کم تاسو حقدار یې یو حکومت دلته دی یو حکومت په پنجاب کې شته یو وزیر اعلی هلته ده یو وزیر اعلی دلته دی لږ په فرق پکې پوهېږې د ښځې او د سړي فرق درته نه یادوم د ښځې د سړي فرق نه یادوم درته دا به راته ووایم چې هغه ښځه ډېره نره ده هغه چې څومره په بادرۍ او په نرتوب د خپل پنجاب خدمت کوي ارمان چې څوک راپاڅېدلی وي او دلته په پښتونخوا کې د پښتنو خدمت کوي پنجاب حالاتو ته وګورئ او د پښتونخوا حالاتو ته وګورئ هغه ورځ زما څه مېلمانه را روان وو ټلیفون یې راته وکړ وي موږ نه شو رارسېدلی مې ولې وي پي ټي آی والا روتې دي وي روډ یې بند کړی دی ځکه چې د عمران خان صاحب ملاقات والے بند نه کېده په هغې وجه باندې مې اسلام آباد کې چېرته روډ بند کړی دی اسلام آباد کې روډ نه دی بند کړی صوابۍ کې روډ بند کړی دی نو یې زورورو دا موږ کېچ کړی دی دا پښتنو کېچ کړی دی ته احتجاج کوې د صدر د کور لاره بنده کړې د وزیر
اعظم د کور لاره بند کې د ټولې اډیالۍ لاره بند کې په خپله صوبه کې په خپل حکومت کې د خپل حکومت خلاف احتجاج کوئ چې کومو خلکو بند کړی دی هغې له زور ورکړئ د عام غریب پښتنو نه خبرې زور ورکوئ تاسو له ووټ درکړی د دې خبرې زور ونه ورکوئ د سبا په لار څوک ځي راځي په موټر باندې و پښتانه به ځي راځي که نو خپلو خلکو له زور ورکوئ زه په دې منطق پوه نه شوم که ته بار احتجاج کوې بار خو احتجاج وکړه خو په پښتونخوا کې داسې احتجاج کوې پښتونخوا کې خو ستا حکومت دی او په حکومت کې چې سړی وي نو په حکومت کې سړی فریاد او احتجاج نه کوي په حکومت کې سړی د خپل ولس خدمت کوي